زمارونو دن ملک یو گوره تاسو د سپینګیرو بزرګانو ته پتا ده د جمعې په شپه به هر سړي نوی اودس وکړو ماسخوتن لمونځ به وکړو بیا به په اودس کې ویده شو چې د مولیانو نه مې اورېدلي چې په دې شپه څوک درود شریف ډېر وایي او تا اودس کې ویده شي د شپې ورته د حضور زیارت نصیب کېږي د سپینګیرو ته پته ده ستا ملک به د جمعې په شپه په اودس کې ویده کېده نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لویه لعنت شپه بله نشته تمام ډم توبونه تمام کنجر توبونه تمام وی سی آرونه تمام بلو پرنټونه دا ټول د جمعې په شپه کې ما نه چا تپوس وکړو وی دا د جمعې په شپه ګناه دا خوارش پا گناہ دن دو جمعے سے تخصیص مالدہ فیصلہ خو شیخ سادی اڑان دینا کرے دا ہر گناہ ہے کہ کوئی در شب یدین بکون ہر گناہ ہے کہ کوئی در شب یدین بکون تاکہ صدر نشینان جہنم باشی وہ یار گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا کنور سنی چی پا جہنم کی د دوزخیانو صدر جوڑ شے تیرے جمعے شپا باندے دشپے تر 12 بجے پورے دے قومی سیارو نا کتلیو بلو پرنٹو نے کتلیو ہاں زمانہ ممنا غستا دشپے بلو پرنٹو نو وی سیارو نو تناستو ہے نو پسلور بجی یو گلچ در کو چه گلچ دل در کو نو ہر سڑی دا کٹ نٹوک کو آغا رامیان چه پا عمر کے دا اللہ ننالی آغوی باندیم بے اختیار خدا اخپلا نام واغستا کنا پا عمر کے دا جماعت کے نگورے دا اللہ نم پورے بٹو کے مسخرے گئی آئیم پسلور بجی را پاسول آگا پلیت خزین چه دشپے پیو بجد سنمانت لے آگا میں مولی دے چه میدان تروتے ماتوی مولی صاحب کے بڑسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چه خال میں دا کنڈے پا مخولید خال میں دا کنڈے پا مخولید جونا دے خوارشی چه دیر نگدی خالنا نن میں آگا پلیتی او مردار امدب کور مخیطا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار اگر باندی خپل نام واغستا کنا بیا در تخپل زور خود قوت در تو خود طاقت در تو خود گڑے دے در تو خود چاہتا سچاہتا گڑے دے راشی ما در باندی کوٹا اگردولا اس خود آگا تابچ کی تا دے خلاص کی نبیاد ملکم دمرا مبارک رچے درے سلور سوا کورونا غرزی دلی دینو بین الاقوام تا اپیلو کرو چالا کمبلے و خیمے رو لے گئی منظر خزنشتا تا سرس ذکر نشتا 400 تاسو نن پالتو کی 400 تاسو نن پالتو کی نن ستاد عمل کے وزیرانو بنگلے ہو گورا چی یو وزیر یو بنگلے تزی لسطلق روپے داغا پا ڈیکوریشن باندے لگی فرنشور تکی صوفے نوے کردے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے با پکے بوتے ہو گورا دے دوانو بوتی نہیں یو خدا دے کار تو زمان کور کے ٹیلیویژن نشت الحمدللہ انشاءاللہ پا غلطہ بم زما کور تا ٹی وی نرن نوزی ٹی وی او بائسکوپ کی فرق ستا خواغم یو پردہ دا ڈمتوب پہ خی او دام یو پردہ دا ڈمتوب پہ خی زمان نشت خوچ کلنا دا خلیج جنگن خطے دے نزد گاونڈی کور تا ماسخوتن خبرنامی آوری دو تا زمان دا حالات گور نپاغے کے دا زمون وزیران مخی چھ
چې دام خین ورتاریان چې یا خدای نو په عمل خو سکه په شکلم چرته خسته او کمران خدای مونږ ته نه نصیب کی. دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوري د نږدې نه الټای بدل ټول چیچړي چیچړي دی او د کشر لالا به څه وایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزې پیتي دي د چا سرونه چیت دي څوک یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای اوای چې پکې وخی دا وای بوت ته وګوره د سند وزیر اعلی چې وګورې ته به وایې چې اوس یې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو ده کې فرق وایي په ایمان بوت د پاړو دی اعلان یې کړی چې شریعت آرډیننس کوو ده وویلې چې زه له غوندې شراب څکم ملکه تاسو کې ایمان اول خو د خپل وزیر له سزا ورکړي ښه د بلوچستان تارپیټو چې وګورې واسکټ یې اغوستی ته به وایې چې د تارکولو پیپې ته دې واسکټ ورغوستی د بلوچستان گورنر چې وګورې ته به وایې چې د درېیمې ورځې مړی د خبر نه رایستی بیا د سند گورنر چې وګورې د هغه هم د انګریزي چرګ غوندې ججورې راځوړن دي او یو شی دی و د خدای قهر مو وه کله کله بلکارم سړی چرته وجیح سړی خسته سړی د ملک سربراهي چې راښکاره شي خلکو ته څه روحاني تسکین شي نو نیکای خو څه کې په شکل هم چرته ښایسته سړی مونږ ته نه نصیب کېږي ټول دا پاړوان ماړوان یې راټول کړي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن تاسو خیال راکړئ اوس د خلیج جنگ انخته صدام حسین په کویت حمله کړې ده او کویت یې نیولې ده راز نه خو ځان خبر کوي چې دا چل څه شوی چل دا دی چې صدام حسین پاکستان هم ومنلو چې په ټول ملک کې څلورم قوت دی اورېدلي م دي خدای خبر که په خبرو پوهېږئ وقتي طور هغه ګوګشتو غوندې نه وي هته پته نه لګي چې د ګوګشتو د وخت اواز دی که نه دی خو ګوګشتو اواز خبره نه پوهېږي مړ په دې چې پاکستاني قوم په 43 کاله کې پوه نه تا سره آزاد شوي ملکونه ټول چین تا نه وروستو آزاد شوی دی داسې پوه شو چې نن خود کفیل ملک دی او روس او امریکا ته یریږي هندوستان تا سره آزاد شوی دی د شیخ الهند صاحب سیمینار په سن 84 کې زه دلی ته تللی وم او هغې سیمینار ته دا باچا خانم راغلی ولی خان دیوداو مونږه مولانا اسد مدني صاحب په دعوت باندې مونږ هم ټول تلي زه 78,000 میله په هندوستان کې وګرځېدم ما د میخ نه واله تر هوایي او بحري جهازه پورې ما د بل ملکو نه لیدو د میخ نه واله کپڑا دا که دوایی دا که لاری دا که موټر دی که سیکل دی که رشکه دا که جهاز دی که بحري بیړه دا هر څه چې دي د خپل ملک جوړ څیزونه بیا د شپې په 10 بجې راجیو ګاندھی وزیر اعظم ما تقریر کړو راجیو ګاندھی وی چې دا ما سره ملاو کړ ما ته مولانا صاحب سے وی چې وہ آپ کو بلا رہا ہے ملمہ نہیں چاہتا وی چې کیوں ملمہ ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں انہیں کوئی اور بہانہ نہ ملے تو کہیں گے کہ مولانا بجلی گھر کے اوپر کیس درج کرو کہ سن 84 میں یہ دہلی میں راجیو گاندھی سے ملے تھے
چې بل بالا نه ورځي وای دا هندو سره ملاو شوی دلته زمونږ د کوساډه بوله چې بل بالا نه ورځي سړی رانیس الګا پلانی سن کې کابل ته نه تللی قانون د لاس کې واغست کابل ته تللی لکه کابل د مسلمانانو ملک دی نو کتلی وی بد کفر شوی دا بانا بنا مالزنه کو ویل نہیں کسی کو پتہ نہیں لگے مال لگے گا یا نہیں لگے گا تو ماں خلا سورہ دزم ہے عزیزانو د شپې ورل دا سه بنگلې دا چې هغه سه بنگلې اوس په صدر کې شاید چینشتا زړه یو مردار غوندې میز او د خپل ملک داسې مردارې غوندې کرسۍ پرتې وې دا دغه دفتر شنې چای را باندې اوس کلی ما تو وہی کہ آپ کے سپیچ سے میں بہت محظوظ ہوا ہوں اگر آپ کو پھر کسی وقت میں زحمت دوں تو آپ گہوارہ فرمائیں گے ماں اور تیل چیزی میں ضرور زحمت کروں گا لیکن ایک شرط پہ کہ آپ مجھے ضیاء الحق صاحب سے مانگیں گے تب ویچے دے دے راشی تب ماں تا ڈائریکٹ دعوت نہ رکھے وہ کیوں مال ہمارے ملک میں جس کے ساتھ نہ لگتی ہو کسی کی تو وہ ہندو کا سٹیمپ لگا دیتے تو میرے اوپر ہندو کا سٹیمپ لگ جائے گا پر مجھے صاف کون کرے نو ڈیرے او خندل پیچھے آپ کا ملک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے ابھی تک 45 منٹ ملاقات ہم سراؤ کر داغا خبر ہے داغا اسید داغا جامی داغا بنگلہ کل 15 کسا گاڑو داغا پا بنگلہ باندې کل 15 کسا دلتا چه خانم جانا تیریگیم ورطا 2000 پولیس والا ہے تاسو خیال کل 15 کسا گاڑ نظام عزیزانو زمون ملک تروسا پور اللہ دا سڑی توپ سان دا غستے 200 کالا دا انگریز لاندی مون غلامان او 3 کالا اوشو چه مونگ دا امریکی غلامان ننو گورا ستا دا ٹول پاکستان آواز دے چه صدام حسین دے اللہ پاک ملا مضبوط کی زمون دا خیامہ خیچے دے دمن ڈاکنے پامن مشن روانی الکا پامن مشن چال دے دا پلوسائی دی یو مقدرزی دی یو پیرانو دا یو تلرزی دی یو دا کن چه دا دو پلوسو جنگ او دا دوی جوڑا تکے نو تاکال تا بمنڈے وے تاس با تاکال تا سی الکا خوچی دا چا جنگ دے اگیلا والی اولا ورسا بیا بلا ورسا چی دا جنگم پس دے نو جنگ چرتا دے منڈا دی چرتا بیا اغا ملکونو تزی چی اغا آلریڈی دا امریکی مرگری دی اغا ملکونو تزی پامن مشن روان دے دا قوم رخ یو طرف تا کولو دا پا بیا یو بلا گت کا اکڑا چی مون کشمیری عوام سرا یوم یک جہتی مناوو چی ہندوستان پا کشمیری عوام ظلمو نہ کئی نو تا چلارے دا عراق او دا امریکی سلے کے او دا غی منس کے جوڑا کے نو ہندوستان تا والی نزے چھتا دی ہندوستان حکومت تا ہوئے چالکا دے کشمیری عوام باندے ظلم والی کے پکار داو کرنے ناوی وہن دے کمزے او ڈبیگی دے کمزے بیا دا خلیج دا مسلمانانو پا پاکستان دیر حق دے او کد کشمیر دا مسلمانانو پا پاکستان دیر حق دے زما فوج دا امریکی دا فوج مرگرتیا دا پارتنا ضروری او که زما فوج آزاد کشمیر تا لیگل پکارو چه دا مقبوضہ کشمیر دا غریبانو بدل دین دوان ناغستے ہیں پکار داو کنو نظام عزیزانو یک جہتی ارتالو کے عام چھوٹی ورکڑا ارتالو کئی دشپے چگے والے ارتال کامیاب شو پلانے شو دانور چنو دکھل دعوتا صلاح پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ
سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. جن اعلانو کو جو بھئی ہڑتال دے ٹول پہ خبر او صدر بندو جلسے او جلوسونو د شپې دوی ویلے ٹی وی او ریڈیو کو د خان دخلے نو کر دے ای دبلے شروع کړي چې ہڑتال بری طرح ناکام. حالانکہ تاسو کتے خبر ته تری کتلے مین بازار کے سخانہ دا او شکار میں چوک دے بندو صدر بندو دی ویلے ہڑتال بری طرح ناکام شو. تو بلوچستان کے پیجام ہڑتالو ٹول بلوچستان منجمدو دیوی ہڑتال بری طرح ناکام. کزا تو دا کشمیر دا پار ہڑتال کے کامیاب شو او کزا دا خلیج دا مسلمانانو دا پار ہڑتال کو بری طرح ناکام شو. آخر نواز شریفہ دا پاکستان دا کرسائن یوم پہ عزت نہ دے کشوے انشاءاللہ ستا حشر بم آگئی کم حشر چه د تیرو حکمرانان تمام پاغا زیر اخپا کوزیگے چه پا کم زیر اخپا د دې کرسینا پا 3 کالا کے دا نور کشی. د کویت فیصلہ ہوا چه امریکی لئے پا کویت کے اڈا ورکول امریکہ وریت ناستے چه زب طول مر عربو تسوالو نکوم د تیلو دا پارا ولی پا دی تیلو کو زب خپلا قبضہ ولی نکو. امریکی عمر رزیل ملک پا مقدس مکہ بنے ما تا چاوی روس سنگا دے ماوی روس اغس پیدے چه پٹا خلا چے پوئی نی پزانو در غپو پٹا خلا چے او امریکہ اغس پیدے چه غپو کی اخلا چے سپیدوار دی خو یو لگ غلہ سپیدے او یو غپیدن کے سپیدے. دی رزیل ملک خلیج کے خپل ڈیپو جوڑولو لکہ یو زمانہ کے پا بڑا بیرہ کی مونگ مرکز ورکولیو دا امریکی راڈار لگولو دا پارا بڑا بیرے بیس ننمو گورا دا امریکی پر رحم و کرم باندی چلی گی دا مونگ والا ورکرے. دا سے ڈیپو جوڑولو پا کویت کے صدام حسین ورطوی چا امریکی لبا اڈا نہ ورکے او نبا ڈیپو ورکے دو سیدو تیل دی ورکوائے کارزانی او کگرانی امریکی لپا سلورنے بیلر ورکے نورو ملکونو لپا روپائے ورکے ظالمہ دے نورو ملکونو سے گناہ کرے. ویل امریکہ زمان دوست ہے خوچے ویل دوست میں دے ویلو درے گا تر چپے ورمن دے کرا آغت 2 منٹا جانگو نکو والکا سڑے یہ خبر رکھوں دا اللہ نم اغسطے کی گی داغی پا برکت سرا اغا علاقہ خدای دا دیر و آفتون نبچ ساتی. اگر کداغی علاقے دا خلق و ارادے یا فیصلے بعض وقت غلطی بھی لیکن دا اغی اللہ نم اغسطوں پا وجہ باندے اغا طول علاقہ خدای پاک بخی. حدیث کے راضی چیو مجلس دا سیوی چی التا دا اللہ دا دین خبری کی گی نو دا اسمانونو نا اللہ ورطا ملیکے رولی گی او دا آغی مجلس نا گیر چاپیر دمرا تعداد کے ملیکے راغلی وی چی صفون تر آسمان پورے غسی دی مجلس چی بس شی نو اللہ دا ملیکو نا تپوس کئی چی تاسو نن وقت ڈیوٹی چرتا اکرا مثلا غورتا ہوئی چی یا اللہ پلوسائی کی او مدرسہ وا پاگے کے قال رسول اللہ ویلے کے دا قال اللہ تعالی ویلے کے دا خدا مونگ داگے نا گیر چاپیر ولارو نن روز ملت تیرا اللہ ورطو چی تاسو طول پا دی گواش ہے ملیکو چی اگا مجلس کے سمرا خلق کو اگا طول ماو بکن نا ملیکی خو دا پخوانا لگے زمونگ دوستانی غندی دی اگی ورطوی چی یا اللہ اگی مجلس کے خزین دا سی خلق کرو چی
دل راغلی چې دا مولیان کوي نو الله ورته فرمایي چې ملائکو په دیم گواهانی شي چې دا کم ناس قوم د الله د پاره وو نو د دوی په مجلس کې څوک شقی نه پاتې کیږي هغه اسی چې راغلی او امم ور سره وبخره یا الله هغه کې خو سی آی ډی والا راغلی او د پاکستان شریف سی آی ډی والا راغلی او چې دا مولیان بچوي نن تاسو وګورئ زمون په پاکستان کې مونږ وایو چې دا آزاد ملک او هر سړی ته د خپل رائے اجازت ته چوي ز ترننا پورې په دې ملک کې بلیک لیسټ د جمعې پورې زما جمعات باندې سپیشل د سی آی ڈی او د انټيليجنس ډیوټي وی چې دې بچوي نو مال ظالمانو زه بچوي زه نور څه نه ویم دا به ویم چې دا سوایي نو دا وکړي نور څه خو نه تخریب کار نه بم غرزولو والا نه ملک ورانولو والا نه فساد جوړولو والا نه خود دومره به ویم چې 3 کاله وشو نو بېمانی ولې کوي چې دا سوایي دا وکړي دا د اسلام په نوم باندې چې ځان کرسۍ ته ورسوي دغه اسلام سره بیا ټوکې ولې کوي او دغه اسلام پورې بیا خندا ولې کوي او خزم بیا صدر ته ولې لګي چې په 300 روپۍ په میاشت کې یو ځل والا سر جوړي زه دا خبرې کوم او پرېدم امومنا کستا سودا خیال ترسو پورې چې زما دې خوله کې دا ژبه ګرځي ترسو پورې د پاکستان سرمایدار او د پاکستان حکمرانان بپرې ندم چې وزایران سرغوس کی هم ترغه پورې چې ترسو پورې د دې پاکستان قانون قرآن شوی نه ترغه به پیرنګیم د دې ملک نه ولې ورکول ٹھیک بیا چې پیرنګي د دې ملک نه لري ک نو د پیرنګي قانون او تهذیب هغه بیا په کورونو کې ولې ساتلې نن ستاسو ټول تهذیب د ملک کې دی هغه د انګريز دی ستا د ملک قانون چې دی هغه د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی چې چا د هندوستان د پاره جوړ کړو هغه په تعزیرات هند نامه کې خوا او دوی په تعزیرات پاکستان نامه کې خوا قانون مغه دی چې کوم لارډ میکاله جوړ کړو نامه په بدل کړه په خړای د ناوې نامه کې خوا تاسو له شرم نه ګرځي تاسو کې حیا نشتا چې دا د اسلام په نوم آزاد شوی ملک دی او ترننه پورې په دې ملک یو فیصله په اسلام ونکړه نن یونیورسټو او دا تاسو سره جوخت کالجونه چې دي دوی ته په مرکز کې کربونه روپے آغا سالانہ بجٹ کے پاس کی گی اور نن قرآن مغسی یتیم دے ملا اعلان کی جے کچا چندہ ورکولا ندلتے اچھو تو نالت پدا سے قومی اور تو نالت پدا سے ملک تو نالت پدا سے حکومت چه پدری سلوی اخکالا کے قرآن و مغسی یتیم دے حدیث دے جناب محمد رسول اللہ مغسی یتیم دے آپ زکاتونو او خیراتونو بادی چلی
بیا صدر ضیاء یو معامله جوړه کړې وه زکات سسٹم هغه په بینکونو کې سیونګ او فکس ډپازټ نه به کټوتی کېده 7.5% سود چې کوم لګي ستا په پیسو هغې نه به 2.5% کټ کړه او په هغې د زکات نامه کېښوه نو ستا د ملک د اوقافو وزیرانو له هغه غل ورکړه چې اوس چېرته مدرسو والا هم غواړي نو دا غل وله ورکوي سود خو د غلو نه زیات پلید دی سود خو حرام هغه د سود د زکات په پیسو باندې زکات زه هغې ته نه ویم هغې ته غل ویم په هغې دوی د زکات نامه ایښې وه زکات دا علما ناست دي زکات خدا دی چې 100 روپۍ تا سره یي نو 100 نه به 2.5 وباسي ټیک ده دې 100 روپۍ ستا په بینک کې دي او په 100 روپۍ سود ولګېدو هغه 9 نه 2.5 کټ کړې 15 بیا هم تاله سود کې درکړې او په هغه 2.5 د زکات نامه کېښوه نو ستا زکات هم ونه شو مردار خور هم شوې او په مرداره د زکات نامه هم کې معامله دا وه بیا یې وله درباري ملیان راته ادا کړه راته ادا یې کړه چې دا چې چاله ورکړي جنس یې بدل شي یو ته مې ویل چې تا م اغوستي ویلو مال راځه د امریکې یو مشین راغلی دی هغې ته چې سړی ورننه باسي ښځه شي مال زه ستا هم جنس بدلوم سړیتوب کې دې څه ونه کړه اوس دې ښځه کوم چې چاته دې په نکاح کړه جنس یې بدل شي ظالمانو ولې اوبو کې سترګې غړوئ اخر خدای له خو به هم څه جواب ورکوئ خدای له خو به هم ځئ څه به وایي تاسو به نه پیش کېږئ بانی بجوڑے کے نو اللہ وی بل الانسان علی نفسه بصیرا بل الانسان علی نفسه بصیرت ولو القا معاذیرا اللہ وی دار سڑی علم بپد خپل ځان باندې حضوری وی دار سڑی علم بپزان باندې یقینی وی اللہ بوئی تا تدا خپل ځان خمالوم دے کډېرې باندې مالا جوړې کې زپتا گواهان لرما نو تبا خوا دې خوا وګورې چې څوک خوشتنه چې په ما گواهي وکړي څوک بنئ نو ته به یا الله ګواه څوک دی نو الله به وایي یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم په دې خوله به درته مور وام لاسونو ته به دې ووایم چې وایئ په تاسو دنیا کې څه کړي دي نو زمونږ دا خپل لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زمونږ دا خپې به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زمونږ دا سترګې به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زمونږ غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګواه شي زما وروڼو د ملک وګورئ تاسو د سپین ږیرو بزرګانو ته پته ده د جمعې په شپه به هر سړي نوی اودس وکړو ماسخوتن مونځ به وکړو بیا به په اودس کې ویده شو چې د مولیانو نه مې اورېدلي چې په دې شپه څوک درود شریف ډېر وایي او تا اودس کې ویده شي د شپې ورته د حضور